پیسې ګټل او په هغې کې اکاونټ جوړول مکمله طریقه را سره وګورئ تر پایه پورې راځو. دلته مثلا تاسو ته ما لینک درکړی وي کمنټ کې، تاسې په هغه لینک باندې کلیک وکړئ تر څو حساب پې ډاونلوډ او په هغې کې اکاونټ جوړ کړئ. کله چې دا لینک را خلاص شو، دغه لینک خلاصول ضروري دي. دلته به تاسې خپل نمبر داخل کړئ تر څو اکاونټ پکې راجسټر کړئ. اکاونټ راجسټرول هم ضروري. دلته به تاسې خپل نمبر یا شمېره داخله کړئ. دلته به تاسې بیا د شمېرې داخلولو وروسته خپل دا خانه چک کړئ، هغې نه وروسته کنټینیو سیکیورلی د بټن باندې کلیک وکړئ او دې نه وروسته به مونږ راشو. دلته به تاسې شمېرې ته یو کوډ درشي، که تاسو اټو فیل کوئ یا هم که تاسې سره کوم نمبر وي همغه نمبر ته کوډ درځي، هغه کوډ به تاسې شپږ رقمي کوډ چې کوم دی هغه به تاسې دلته داخل کړئ. دې کوډ داخلولو سره ګورئ زه خپل کوډ داخلوم، نو دلته به تاسې بیا په ویلیډیټ او ټي پي باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسې سره اوس اکاونټ جوړېږي. نو دا د ستاسې اکاونټ په شمېره باندې جوړ شو. اوس به تاسې راځئ کنټینیو باندې کلیک وکړئ. دلته به حساب پې اپلیکیشن انسټال شي او دا به تاسې اوپن کړئ. که چیرې تاسې وی پی این وصل کړی وي بیا تاسې ته دغه پیغام درکوي تاسې حساب پې کار نه کوي نو وی پی این باید ګول کړئ. راځو بیا ریټرای کوو. د ګورئ موږ سره حساب پې اکاونټ جوړ شو. نو دومره اسانه طریقه وه. او دلته تاسې کتلی شئ مونږ ته ویزا کارډ هم راکوي چې هغه د ویریفای وروسته راځي. مونږ باید اکاونټ په تذکره باندې ویریفای کړو چې ویریفای طریقه وروسته راته کوم. دلته تاسې ګټلی شئ دې کس 40 افغانۍ ګټلې دي او دلته د هغه اوسنی بیلانس چې دی اوسنۍ ګټه چې ده تاسې کتلی شئ 40 افغانۍ. نو که چېرې دا 100 ته ورسېږي دی کولی شي دا ویډرا کړي. دغه دویم اپشن برونز کوین ته به داسې کلیک کړئ تر څو دې څخه خپل لینک کاپي کړئ او ترې پیسې وګټئ. نو تاسې به دغه لینک دې ځای نه کاپي کړئ. نو د دې لینک په وسیله چې هر کس راځي ستاسې په لینک باندې اکاونټ جوړوي حساب پې کې، نو تاسې ته به 10 افغانۍ درکول کېږي. که چیرې هغه اکاونټ رجسټر کړي 20 افغانۍ درکول کېږي. که چیرې هغه ټرانزیکشن وکړي 40 افغانۍ درکول کېږي. ټوټل 80 افغانۍ کېږي د یو نفر په سر. تاسې کولی شئ دغه لینک خپل واټسپ کې واستوئ، نورو ملګرو ته یې په مختلفو ځایونو کې واستوئ تر څو د حساب پې څخه پیسې وګټئ. تاسې نوټ ګانو لپاره موږ سره ویډیو سره شریکه کړئ.